د جلال آباد ښار اومې ناحیې اړوند ماما مینې، غوچکو، افغان مینې، الفت مینې، لالګل مینې، سره رود او خوږیاڼو ولسوالیو کې د تېرې شپې تیز باران او راوتلي سیلاب ویجاړۍ دي چې خلکو ته یې درانه مالي او سر زیانونه ورړولي دي. ننګرهار کې پیښو سره د چمتووالي رئیس مولوي سیف الله خالد وایي د تېرې شپې سیلاب او ورښت د جلال آباد ښار اومه ناحیه کې سلګونه کورونه زیانمن کړي چې له امله یې 7 کسه ژوبل او 1 تن شهید شوی. د تېر ماښام بارانونو له وجې زموږ ډېری هیوادوالو کورونه تخریب شوي دي. نو راپورونه راټولیږي، سروې هم شروع ده، جریان لري، را روانې د سروې د تکمیل نه وروسته انشاءالله د مؤسساتو د همکاري د وزارت موږ نه پوره همکاري ډاډ راکړل شوی دی، انشاءالله عاجله مرسته ورسره کوو. دلته بیا د اومې ناحیې اړوند لالګل مینه کې خلک د 18 کلن ځوان ابرار الله پر جنازه راټول شوي چې بېګا یې کور ته سیلاب ورننوتی او نوموړی پکې شهید شوی. د نوموړي ورور منظور او مدثر چې سیلاب ځپلی بیا د اسلامي امارت غواړي چې د جلال آباد ښار اومې ناحیې اړوند خوړ ورته پراخه یا قوي استنادي دیوال ورڅخه راتاو کړي چې په راتلونکي کې د سیلاب له خطره یې کورونه په امن وي. سیلاب راغلی و زمونږ بسته کور وران کې هر څه یې وړي دي، یو شهید هم پکې ورکړی دی، ورور مې شهید شو د سیلاب له امله د اوبو شهید یې که راته یو بس الله دې وبخي ټولو مړو شهیدانو سره. غوښتنه حکومت نه دا ده چې باید خوړونه ازاده کړي، غټ کړي، یو سیستم ترتیب ورته برابر کړي. نو بیرته نیمې 9 بجې وې، ناڅاپي باران شو پورته ساحه کې، او دلته چې زه ناست وم کوټه کې د سرې شونې مچولي وو، او هغه چې دی ناڅاپي شرار شو، ډېر تېز سیلاب راغی. زه کوټه کې ناست وم، باندې راووتم چې ګورم ډایرکټ د دیوالو کې دغه هغه دیوال نه وي ښکار دی کې اوبه چینو غوندې رادن نه شوې. چې باندې ووتم بېرته رادنېدو ادراک مې کولو، بس لا هغه زنانه وو هلکان هم ویسته او دې کې کم سامان ټول منځه تللی دی. غوښتنه موږ دا غواړو چې موږ سره سیلاب ځپلو سره کومک وشي، او یو غواړو دولت د خوا نه چې دې خوړ ساحه کې یا دا خوړ ازاده کړي او یو غټ میز استنادي دیوال وشي، ځکه دا دویم ځل ډېر سخت سیلاب دی چې په دې څخه راځي. نظیف الله او عبدالرحمن چې بیګاني سیلاب کې کورونه نړېدلي او درانه مالي زیانونه وراوښتي، له نړیوالو مؤسسو او اسلامي امارت څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. او کورونه چې دي دا په مکمل ډول تخریب شوي دي او ټول راناست دي. تاسو عملاً ګورئ زموږ د اسلامي امارت نه په ځانګړي ډول د ننګرهار د ولایتي ادارې نه، د هغې ادارې نه مرستندویه مؤسسې IOM WP WHO او دغسې ادارو نه غوښتنه ده چې دوی عملاً راشي او دلته یو سروې وکړي او هغه سروې دقیقه وکړي تر څو خلک چې متضرر شوي دي او هغه د دې مرستو څخه برخمن شي. ما کور بس ټولې وړی دی چې پکې پاتې نه دی، هغه د مخامخ دی تاسو په وړاندې دی، و کوټې سامان مکمل هر څه وړل شوي دي. بس د حکومت نه دا غوښتنه موږ ټول غریب خلک یو، بس که څه وسه کېږي او څه د موږ حق کېږي او را دي کوو. له دې وړاندې هم په دغو سیمو کې ورښتونو او سیلابونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي او د ځاني زیان تر څنګ یې ورته درانه مالي زیانونه هم ورړولي دي.